بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ورونو دنیا درس ریاض الصالحین نه دویم باب دی باب التوبه. په دې باب کې ډیر آیتونه راغلي حدیث راغلي موږ صرف یو آیات او یو دو حدیثه مختصرا تیرالو. اول د توبې باره کې علما دا فرمایي چې توبه ایستل د هرې ګناه نه که هغه صغیره وي او که کبیره وي غټه او وړه ګناهونه ټولې خطاګانې د دې نه توبه ایستل چې دا واجب دي په هر انسان باندې او خاصتا چې بیا غټې ګناهونه نو د دې نه ایستل توبه ایستل پکار دي او د توبې وخت هر وخت دی تر څو چې حدیثو کې راځي تر څو چې انسان سا دغه ته نه راغلی ستوني ته نه راغلی او یا دا دی چې هغه لمر د مغرب د خوا نه راختلی دغه وخته پورې د توبې ایستلو دروازې خلاصې دي او الله تعالی توبه قبلوي او چې په اخلاص باندې د توبې لپاره شرطونه علماو ایښي دي او ذکر کړي او دا په حدیثو کې راغلي دغه د پرانا کې دوی دغه شرطونه ایښي دي چې درې شرطونه دي او څلورم شرط بیا د بندګانو د حقوقو پورې تړلی شرط دی. اولنی شرط د توبې د ایستلو دا دی چې فورا انسان چې کله تعالی هدایت وکړي او توبې توفیق ورکړي هغه ګناه باید دستي پرېږدي. دویم هغه کار چې ده کړی په هغې باندې دا خپله پښیمانه اوسي او د هغې اظهار په زړه کې وکړي خفه پي په خوله باندې وکړي. او بل دا دی چې دریم شرط دا دی چې کلکه اراده وکړي د الله سره وعده وکړي او په زړه کې کلکه اراده وکړي چې هر څنګه کېږي که ما باندې هر څنګه سخته راځي زه به دغه کار ته بیا نه ګرځم. فرضاً یو سړی د چا مال خوري او ظلم یې کړی او هغې نه توبه وباسي او هغه مال بېرته ورکړي نو بیا اراده وکړي چې زه به بیا چا سره داسې نه کوم. که هر څومره فقیري او غریبي رامنځته راشي یا غلا کوي نو که هر څومره فقیري او غریبي ورمنځته راشي زه دې کار ته نه ګرځم. نو دغه درې شرطونه شو. دا د الله او د الله د بندګانو په منځ کې چې کوم حقوق دي د هغې پورې تړلي د الله د حقونو پورې تړلي. څلورم شرط هغه دی علما ذکر کوي چې د بنده د حقوقو پورې چا نه غلا کړې ده چا مال یې خوړلی چا پسې بد ویلي دي چا پسې تهمت تړلی د ده په سبب باندې څوک بندي شوی دی یو چا ته ضرر رسېدلی دا د بنده حقوق دي ډېر حقونه دي خو د هغې پورې تعلق لري. او د الله حقوق دا دی چې روژې خوړلي شراب څښلي منځونه ترې پاتې شوي. نو د بندګانو حقوق کې علما دا وایي چې هغه د بندګانو حق چې دی دا باید هغه چې کله توبه وباسي او توبه نصوحه شرطو دغه دا دی علامې دا دی چې هغه سړی هغه درې کارونه هغه هم وکړي او څلورم دا چې د هغې حق هغه ورته وسپاري. د چا نه ځمکه نیولې هغه بېرته ورته ورکړي د چا نه یې موټر اخیستی هغه بېرته ورکړي د چا مال یې خوړلی هغه بېرته وسپاري ورته. خو که چېرته نه یې لاړ شي د هغې نه معافي وغواړي عفو وغواړي ننوات یې ورته وکړي زاري ورته وکړي او حتی که څوک یې وژلي دا هغه دې ته د هغې ورثو ته دا ځان دې ته تیار کړي که هغوی د قصاص مطالبه کوي چې دا قصاص ته تیار کړي نو دې ته توبه نصوحه وایي. نو دغه د حدیثو او د قرآن د آیتونو په رڼا کې امام نووي رحمه الله دغه شرطونه ته ذکر کړي دي او موږ اوس یو آیات راوړو د دې نه الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. تاسې ټول توبه وباسئ الله تعالی ته یا هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړی دی کیدای شي تاسې کامیابه شئ. یعنې الله ته توبه وباسئ د ټولو ګناهونو نه او د الله د توبې دروازې خلاصې دي. د حدیث دی کې راخلو د ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی هغه وایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. ابو هريرة رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي دي چې هغې به ویلي چې زما دې په الله باندې قسم وي چې زه الله تعالی نه بخښنه غواړم او توبه ورته وباسم په یو کې د ډېر د 80 ځله نه او د رسول صلی الله علیه وسلم شان هغه دی چې او الله ته څومره مقرب څومره نږدې او انبیا علیه الصلاة والسلام د ټولو ګناهونو نه پاک هم دي خو هغې د الله عظمت پېژندو الله یې پېژندلو ته چې څومره د الله تعالی
عظمت او لوی وپېژنې ته د هغې نه انسان ډېر یېرېږي. نو نبي علیه السلام سره دې نه چې معصوم مو پاک نو ګناهونه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه هغې ته توبه وباسم او استغفار کوم هغې ته په ورځ کې د 80 کراتو زیات نه. نو زمونږ به څه حالي. بل حدیث کې د ابي عبدالرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت رضی الله تعالی عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي. دلته عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې هغه وایي چې ما رسول الله سلام فرمایلی دي چې الله تعالی چې دی توبه قبلی د خپل بنده نه، بنده دلته هم بنده دی که ګناهګار که فاسقي که فاجر بیا هم د الله بندگان دي ټول. نو د هغې نه توبه قبلی ما لم یغرغر تر څو چې د سا کله دغه ته نه راغلي ستوني ته نه راغلي مرګ یې نه لیدلی. لکه نور ایتونو کې چې راځي چې کله انسان ته مرګ راشي او بیا وایي چې تبت الآن، نو الله ورته وایي چې اوس ته توبه وباسي. چې کله د مرګ په خپلو سترګو هغې حالت کې سړی بیا هر یو انسان دا چغې وایي لکه په نور ایتونو کې چې راځي الله ما وګرځي چې زه نیک عمل وکړم. هغه کافر هم دا کوي زه ایمان راوړم، چا چې ایمان نه دی راوړی. او یا هغه ملحدین چې د الله نه منکر دي د هغې کتابونو کې تاسې به لوستلي چې هغه کوم خلوت هلته ډاکټران ولاړ یا کوم خل ولاړ د هغې نه رانقلوي چې هغه کسان چې د الله نه منکران دي هغه په آخر وخت کې دا خبرې کوي چې موږ هغه څه چې ویلي او هغه شنه چې موږ منکرو هغه اوس ټول موږ په حقیقت په سترګو ګورو او دا د ما باندې اوس دا د عذاب شروع دي بعضې نو داسې نقلي. نو دا هغه اخرنی وخت دی چې په دې وخت کې فاجر او فاسق او کافر او ټول په دغه وخت کې په الله تعالی باندې د ایمان توقع ساتي او ایمان راوړي، ځکه حقیقت شیان ګوري ورته چې مرګ روان دی ګوري. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته د توبې کولو توفیق راکړي. مخکې دې نه چې موږ او تاسو مړه شو الله تعالی دې موږ او تاسو نه صحیح مسلمانان جوړ کړي. الله تعالی دې ټول خلق په دین او اسلام کې شامل کړي. الله تعالی دې ټول ته د توبې کولو توفیق ورکړي او الله تعالی دې ټول په سمه لار روان کړي. او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.